دومره الله ګرمي ده که د باندې شو دننه ګوزاره لګېږي دننه یو د باندې هم لګېږي هرې شو چېرته لاړ دا السلام علیکم قدرمندو په ننګرهار ولایت کې د تودوخې درجه د 40 نه برابره ده د همدغې طوفان ځپلو برانې همدغه غوښتنه کوله چې ګرمي ډېره سخته زیاته ده او موږ ته سولر تختې برابر کړه نو قدرمندو شکر الحمدلله دغې پوره قریات مې سولر تختې برابر کړل او اوس د ګرمي څنګه ده جلال ګرمي ولا ښه ډېره ګزاره نه کېږي ګزاره نه کېږي که نه او ستاسې لاس هم هغه ده لاس مې معیوبه ده لاس دې معیوبه ده قدرمندو داسې کسان مې انتخاب کړي چې تاسو خپل وګورئ چې دغه تختې مې پې سپارلي ته څنګه یې جوړ یې باد کړلي ډېر زیات دې دومره تنګړو کوټې ورانې کړې چرګانې زموږ مړه کړه چوچې ماته کړې در په در کړو هر څه یې ویجاړ هر څه یې ویجاړ کړو دومره الله ګرمي ده که د باندې شو دننه ګوزاره لګېږي دننه یو د باندې هم لګېږي هرې شو چېرته لاړ دا سره دی الله ښه وکړي دغه کومک زموږ سره موږ زورو راغواړو چې موږ سره کومک وکړي قدرمندو د کاکا خبرې هم تاسې واورېدلې وې چې ګرمي ډېره سخته زیاته ده نور قدرمندو د همدې ګرمي په کتو سر مې دغه سولر تختې او تر څنګ مې ورته دغه پکې هم برابر کړي نو قدرمندو دغه ټولې تختې زه تاسو ته ښیم چې دغې پوره قریه باندې چې څومره کورونه وو دغه ټولو کورونو ته مې سولر تختې تر څنګ پکې مې واخیستلې او قدرمندو دغه تاسو خپلو په ټول په ژوندي بڼه ګورئ چې ټولو ته مې دغه د سولر تختې فلحال اوس ته په چیرته اوسېږي زه فلحال په خیمو کې پروت یم خیمو کې او شیشه هم نشته د ګرمي ده ډېره سخته ګرمي ده د تختې ته خوشحالي تختې ته خود خوشحاله دي بس قدرمندو چې دغه پکې کور کې ولګي هغه بچي دغه پکې لاندې کینی دغه مرسته چې چا کړې هغې ته به څومره دعاګانې وکړي ښه دغه مرسته د کلیفورنیا د سکرمنټو ښار د ځوانانو مرسته وه نو لاسونه ټول جګ کوي دغه مرسته چې چا کړی دغې ځوانانو ته ټولو ته د زړه نه دعاګانې وکړي انشاءالله زه کوشش کوم قریه په قریه ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم طوفان ځپلو باندې نغدي مرستې خوراکي توکي او تر څنګ سولري تختې هم سپارم انشاءالله قدرمندو آینده په نظر کې لرم چې د کور اسباب دیو ته برابر کړم اجازه راکړئ الله حافظ نو قدرمندو دغه دوه کسان پاتې ورانه او دیو ته مې سولر تختې او پکې هم برابر کړل